سلامونه علیکم افغانان ورونو زما ویډیو په افغانستان کې چې څومره تنظیمونه دي الف نواله ترې پورې حکومت کې د حکومت کې بار دي دی افغانستان نه مني افغانان ورونو دی د افغانستان ملي بیرغ نه مني دی د افغانستان ملي سرود نه مني دی د افغانستان تاریخ احمد شاه ابدالي نه مني دی د افغانستان دغه شمله نه مني په ثبوت ته دا خبرې نن کوم افغانان ورونو په هر دنیا کې چې لاړ شي پاکستان انډیا امریکا برطانیه چې چیرته هم لاړ شي د هر یو پارټۍ خپل بیرغ وي خو د هغې د وطن د هغې ملک نیشنل یا ملي بیرغ یې معلوم وي د هغې د وطن ملي سرود معلوم وي د هغې د وطن ملي اتلان معلوم وي مګر زما افغانستان ته چې راشي چې دا څومره تنظیمونه دي چې دې ارګ ته راشي کوشش کوي چې خپل بیرغ په افغانستان په ارګ باندې ولګوي دی کوشش کوي چې خپل یو ملي سرود جوړ کړي هغې باندې وچلي دی کوشش کوي چې کوم د تنظیم لباس یا کوم رقم پړګی دي هماغه پړګیان په ټولو افغانانو باندې عملي کړي نو دا نه افغانستان ته جمن خلک دي دا د افغانستان په نسخان باندې خلک دي تاسو هم افغانانو که دا زما خبرې غلطي ووایئ دغه هر یو تنظیم چې راغلی خپل لوټ کوشش کړی خپل لوټ چاپ کړي کوشش کړی خپل بیرغ په پارک باندې ولګوي کوشش کړی چې خپل د دې کوم لباس وي چې هماغه لباس په ټول افغانستان کې نظامي او غیر نظامي او ډاکټراني ټول به یې چې هغه لباس واغوندي نو د افغانان ورونو موږ واحد افغانان یو چې خپل تاریخ ته ژمن خلک نه یو په پاکستان کې په میزایلو باندې د احمد شاه ابدالي نومونه ایښود کېږي په انډیا کې په فلمونه ډکېږي دنیا یې مني مګر په افغانستان کې ورشئ وګورئ لوټ شته دی مګر هم عکس پرې نشته د احمد شاه ابدالي عکس پکار دی په دغه لوټ باندې چې دومره غټ تاریخ لري نو چې څوک د افغانستان دا بیرغ مني هغې ته زه افغان ویم چې څوک د افغانستان احمد شاه ابدالي قهرمان مني هغې ته زه افغان ویم چې څوک د افغانستان ملي سرود مني زه هغې ته افغان ویم چې دا شیونه نه مني تاریخ او دا پټګي او دا بیرغونه نه مني هغه نه افغان دی نه افغانستان ته ژمن سړی دی دا د افغانستان او د اسلام دشمن دی افغانان ورونو موږ د احمد شاه ابدالي عکس په نوټ باندې غواړو او دغه تنظیمونو ته ویو چې ستاسې بیرغ ته موږ احترام لرو مګر هم تاسې کوشش په هر وخت کې کړی دی چې د افغانستان تاریخ او دغه ختم کړئ تاسې د افغانستان په نسخان باندې روانه سئ تاسې د الله پوهېږي افغانانو که نه پوهېږي خدای پوهي ته ورګزار کړه که دا زه دروغ وایم خو تاسې ما ته ووایئ که نه ملي سرود ته دې نه اوچتېږي په کابل کې ناست او پاکستان ته چې لاړ شي د پاکستان ملي سرود ته اوچتېږي په دې باندې ستاسې سر نه خلاصېږي دا ټول پردي پالي دي د دې دا لباس د دې د جنډې چې دي دا صرف د خپل شخصي مفادات دپاره دي چې د افغانستان په ارګ باندې دي خپل نوم وکړي نه د افغانستان ملي ګټو ته دې ژمن خلک دي نو نور هم په الله پوهېږي که دا ویډیو زما شیر کړئ او خپل نظر هم راکړئ که دا زما خبره غلطي هم تاسې ووایئ که غلطه نه یم خپل نظر راکړئ په الله هم سپارم زنده باد افغانستان زنده باد د افغانستان دا بیرغ احمد شاه ابدالي زنده باد د افغانستان تاریخ ټول زنده باد چې څوک یې نه مني هغه خاین دی خدای په امان د ویډیو